وایي چې مسافر په کاڼو ولې، چې مسافر په کاڼو ولې جنۍ لمن به د خدای نظر غونوي نه. د دې نه مراد مقصد دا ده والله چې موږ ولې او دا مسلمانان په شهادت رسوي، والله ته به غر کېږې، ته به تباه کېږې او د ځان په ویر به ګرځې، بیا به افسوس کوې او د حسرت لاسونه به نغاړې او په لاس به بیا څه نه درځي. نو داسې مه کوه، د خدای خاطر وکوه او راسه داسې ووایه چې مطلب دا د وروره بس ما چې څه کړي دي په دې تائب یم، آینده به دا زه نه کوم. امارت اسلامي ترحم لري، احسان لري، شفقت لري، وسیله لري. ان شاء الله تعالی د آینده دپاره به بیا تاسې معاف کړي او که چیرې تاسې په دغه خپل ضد باندې ټینګ سئ او تاسې دغسې کړنې نور هم ترسره کوئ، په دې کې به ګټه ونه کوي. صحیح خبره ده، یو تعداد افغانانو، مؤمنانو، مسلمانانو، مجاهدین به شهیدان کوي، ولیکن اخیر الامر به بیا تاسې له سختو عواقبو سره مخ سئ او سخت به خراب سئ او سخت به تباه سئ. تاسې خو د دنیا تاریخ وګورئ، زه دغو خلکو ته دا وایم، فرعون وګورئ عظیم طاقت و، مګر د حق په مقابل کې یوه امسا د ده دپاره دوا سوه او د ده د مقابلې دپاره هغه یوه امسا وسیله وګرځېده. حضرت موسی علیه السلام په یوه امسا باندې د مقابله وکړه. نو د دغو خلکو سره ایمان ده، د خلکو سره اسلام ده، دا علما دي، دا طلبا دي، الله جل جلاله قسم د علماو چې اسی نظری مخالفت شا کړی ده هغه غرق شوي دي او تباه شوي دي. نو محترمینو، ما دا سوال او عذر ده ورته چې له دې کړنو د لاس واخلي او دغه کړنې د نه ترسره کوي، په دې کې ګټه نشي ترلاسه کولی. د مهاجرینو په وهلو په زورولو باندې دا د دوی دپاره ګټه نه ده، بلکې دا د دوی دپاره اخروي دنیوي نقصان ده. د لارې په بندېدو کې د دوی دپاره ګټه نه ده، بلکې نقصان ده، د عوام نقصان ده، د ملت نقصان ده، د خلکو نقصان ده. چې الله تبارک وتعالى جل جلاله په مقدس قرآن پاک فرمایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الله جل جلاله فرمایلی دي وای کله چې حق راشي او باطل او د حق مقابله شي، حتما به حق غالبیږي په مقابل د باطل کې، ولو که دا باطل هر څومره قوي او هر څومره طاقتور هم وي، حق به غالب وي. دا د موږ د تاریخ ثابته کړې ده، اسلام ثابته کړې ده، قرآن کریم ثابته کړې ده چې حق به غالب وي. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت حق ده او د حق دپاره د تاریخ په اوږدو کې مبارزه کړې ده او لوی طاغوتیان یې له پښو غورځولي دي، له منځه یې وړي دي. او بلکې دغه ده چې موږ تاسې ولیده چې د دنیا یو عنبر طاقت دلته راغی، 450 مملکته وو، د ناټو ځواک وو، ټولې دنیا مخه نه لیدله، بلکې په افغانستان کې دلته په ګونډو سو او ډیر په ذلت او په ډیره سخت رسوایي سره له دې وطنه ووتل. بلکې حال دا ده چې ګوره د دوی تیارې، د دوی هلیکوپټرې، د دوی ټانګونه، د دوی موټرې چالاندې پاتې شوې او دوی ولاړل په تیښته بریالي سو ولاړل. نو محترمینو، ان شاء الله تعالی دا د موږ ایماني فیصله ده، دا د موږ د قرآن فیصله ده چې الله جل جلاله به دا دین پالي، دا دین به ساتي، دا دین د خدمت لپاره الله تبارک وتعالی جل جلاله وس علماء کرام انتخاب کړ، طلباء انتخاب کړ، مجاهدین انتخاب کړ او مسلمانان انتخاب کړ. په دې مسلمانانو به الله تبارک وتعالی دا دین ساتي، دا دین به پالي. دا خو څه کوي چې موږ له دې ملک سره مقابله وي، بلکې د موږ د دې ملک سره مقابله نه ده، په دې ملک کې د موږ د یوې کړۍ سره مقابله ده. هغه کړۍ د باطلو غلام ده، د باطلو تر مخ را روان ده، تر شا باطل دي، د هغوی په اشاره، د هغوی په کومک، د هغوی په همکاري، د هغوی په همدردي باندې نن راځي او دوی دغه نظر ده او دا پروګرام ده چې موږ به په افغانستان کې علما، طلبا، مجاهدین، امارت اسلامي له منځه وړو، بلکې ان شاء الله تعالی دا کړۍ به له منځه ځي. په پاکستان کې به الله جل جلاله اسلامي شرعي قرآني نظام نافذوي ان شاء الله تعالی. دا د موږ خدای جل جلاله ته امید ده ان شاء الله تعالی، دا خاص موږ عقیده ده او د امارت اسلامي تر شا به موږ دریږو ان شاء الله تعالی. جنګیزو به جنګ به کوو، جګړه به کوو، جنګ نه بلکې جهاد به کوو، جهاد به کوو، قرباني به ورکوو، وینې به تویوو او ان شاء الله تعالی دا کامله وعده ده، دا د خدای خبره ده ان شاء الله تعالی. دا د موږ ایمان ده، دا د موږ د عقیدې خبره ده، دا د موږ بس دا د موږ خاص خبره ده چې ان شاء الله تعالی په دې کې به یو بل نه وي، په دې کې موږ صادقین یو، موږ به رښتیني یو او ان شاء الله تعالی که خدای کول قرباني به ورکوو، ځکه چې موږ دا وطن په موږ حق لري. الحب الوطن من الايمان. د خدای پیغمبر ویلي وای څوک چې د وطن مینه نه لري دا مسلمان کامل نه ده. نو موږ یار مسلمانان یو دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ان شاء الله تعالی دا قرباني به ورکوو
او که خدای کول دا وطن به ساتو، دا وطن به پالو ان شاء الله تعالی که د الله جل جلاله رضا. او موږ د خپل امنیتي ځواکونه دغه یو مطالبه کوو چې بالکل د ډیر دقیق ووسی او په دوی چې کوم هدف نقشه کوي هغه داسې هدف چې په نقشه کې چې هغه خاص او خاص دشمن مرچوي او نه یو ملکي مسلمانانو ته تکلیف کې ورسیږي. ځکه د پاکستان عوام دا د موږ ورونه دي، دا مسلمانان دي. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان مسلمانان په حقیقت کې ورونه دي. دا موږ په کلمه سره شریک یو، نو موږ په یغو په مرګ باندې خوا بدیږي او هغه د موږ ورونه مسلمانان دي او هغه هیڅ کله د موږ مخالفت نه غواړي، د موږ سره جنگ او جګړه نه غواړي، بلکې دا یو کړی ده د فوج په فوج کې د نن یو کړی ده. نو خدای پاک دی اول الله جل جلاله دی وکي، الله تبارک تعالی هدي ده، خدای دې ورته هدایت وکي. موږ دا ورته وایو چې الله دې ورته هدایت وکي. بیا هم پیغام د په دغه کړی باندې غږم د پی باندې سوال ورته کوو، عذر ورته کوو چې الله جل جلاله په خاطر د خدای نه وویریږي او دغه خپل کړنو نه لاس واخلي. داسې مه کوئ. په افغانستان کې بې ګناه مسلمانان په شهادت مه رسوئ، ښځې او زنانه په شهادت مه رسوئ. نو د ټول ملت نه د موږ دا عذر دا درخواست ورته د یو مسلمان په صفت باندې، د یو دیني عالم په صفت باندې چې موږ ایمان به کتاب قرآن ده، اصل دین قرآن او حدیث ده. قرآن پاک ویلي دي بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله جل جلاله فرمایي وای که څوک غواړي سودا له ما سره، نو سودا دې وکړي له ما سره په ځان او په مال، نو بان لهم الجنه، د ځان او د مال د قربانۍ په بدل کې به زه درته جنت ورکوم. د موږ ارزو مقصود هم جنت ته. موږ دا روزي نیولې دي، لمنځونه کوو، دا جهادونه کوو، ځان قرباني کوو، اولاد قرباني کوو، دا دومره په غربت کې په کلونو په عمرونو ځان ساتلی ده. اوس به موږ هم العیاذ بالله چې کفر مو خوش کړی ولا، خو اوس به موږ بلډینګونه او مکانونه به مو، استراحتونه به مو، خواهشات به مو، عیش او عشرت به مو. اوس دا موږ په دین پورې نښتي یو او موږ دا دین غواړو. د موږ مقصود بذات د خدای رضا ده په جنت کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سپین مخ باندې ورتلل او پیش کېدل دي. نو مسلمانانو نو دا خواهش ده چې د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ د دوی په ځان باندې وکړي. که د شا د ځان قرباني وس او قدرت نه وي، نو مالی امداد ورسره وکړي، مالی کومک دې ورسره وکړي. ان شاء الله تعالی الله جل جلاله به دا وعده د دوی دپاره رښتینې کړي چې بان لهم الجنه، د دې قربانۍ په بدل کې به الله دې مسلمانانو ته جنت ورکوي. او که څوک نه په ځان قرباني کوي او نه بیا په مال کې، نو دا بیا هسې وروره یو شی د ګرځي ورا ګرځي نصیبه ده.